بسم الله الرحمن الرحيم. المسلم لا ينجس. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا فقال إن المسلم لا ينجس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. کتاب نیل الاوطار د امام شوکانی رحمه الله شروع شو چې پاغي کې کتاب الطهارت شروع چې په کتاب الطهارت کې بعضی ابواب مخ کې ذکر شو. د دې ځاینا بل باب ذکر کړي المسلم لا ينجس، مسلمان نه پلیتیږي. مقصد دا دی چې د مسلمان عقیده پاکه ده، د پاکی عقیده والا دی او د پاکو عملونو والا دی، نو په دې اعتبار سره مسلمان پاک دی او پلیت نه دی. په دې کې دا 5 نمبر حدیث ذکر کړي د حذیفة بن الیمان رضی الله تعالی عنہ چې دې فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، یقینا نبی صلی الله علیه وسلم لقیه ملاقات کو د سره، وهو او حال داده چې دغه حذیفة بن الیمان رضی الله عنه جنوبن په حالت د جنابت کې وو، یعنی د غسل ضرورت دتا. فحاد عنه، پس دې واوړې د او په ډډه شو د نبی صلی الله علیه وسلم نه. فاغتسل، پس غسل وکړه. ثم جاء، بیا راغی. فقال، پس ویوی نبی صلی الله علیه وسلم ته كنت جنبا، چې زه په حالت د جنابت کې وم. فقال، پس نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان المسلم لا ينجس، یقینا مسلمان نه پلیتیږي، یعنی مسلمان حقیقتا پلیت نه دی، په اعتبار د عقیده سره پلیت نه دی، اگر چې دا جنابت دا داسې یو حالت دی چې دا انسان ته پیښ شي او دیتا نجاست حکمی ویلې کیږي. رواه الجماعت، دا روایت یو ډلې د محدثینو نقل کړي دی سوا د بخاری او د ترمذی نه، چې امام بخاری او امام ترمذی دا روایت نه نقل کړي، او د دین علاوه ډیر علما او ډیر محدثینو دا روایت نقل کړي. امام احمد ابن حنبل رحمه الله په خپل مسند کې نقل کړي، امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې نقل کړي، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجه دوی په خپل سننو کې دا حدیث ذکر کړي، او درجه د حدیث دا چې دا حدیث صحیح دی، صحیح، دا حدیث صحیح دی. ورول جماعت، او روایت کړي دی یو ډلې د محدثینو، كلهم طول نحوه، چې داغي معنی دغه سیده، یعنی الفاظ دا سندي معنی دا سیده. خو من حدیث ابي هريره، اگر روایت د ابو هريره رضی الله عنه نه دی، چې دلته کې دا روایت دا مخ کې چې ذکر شو دا د حذیفة بن الیمان رضی الله عنه نه نقل له. نو دغه سي د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هم دا روایت نقل له، او هغه روایت هم صحیح ده. اوس ورپسې هغه روایت ذکر کړي د ابو هريره رضی الله عنه. حدیث ابي هريره المشار الیه، حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې اشاره کړی شوی دی له هغه طرف ته
یعنی چا اشاره کړې ده د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نیکه چې دا کتاب لیکلی دی منتقى الاخبار چې هغه ورته اشاره وکړله د مخکنۍ کرښه کې هغه ذکر شو چې ورول جماعت کلهم نحوه من حدیث ابي هريره. نو امام شوکانی رحمه الله فرمایي شرح کې له الفاظ هغې لپاره مختلف الفاظ دي، ډېر الفاظ هغې لپاره نقل شوي دي. منها بعضې د هغې نه هغه دا روایت دی ان النبي صلی الله علیه وسلم یقینا النبی صلی الله علیه وسلم لقیه ملاقات کو د ابو هریره رضی الله عنه سره فی بعض طرق المدینه په بعض لارو د مدینې کې وهو جنوب او حال دا دی چې ابو هریره رضی الله تعالی عنہ په حالت د جنابت کې فنخنسا پس دې پټ شو رستو شو منه د نبی صلی الله علیه وسلم له فذهب پس لاړ فاغتسل پس غسل وکړ ثم جاء بیا راغی یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس ته راغی فقال له پس نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایل این کنت تکم زیکوی یا ابا هریره ای ابو هریره قال دوی کنت جنوبا ز په حالت د جنابت کیوما فکرهت پس ما بدو غنل ان اجالسک چې ز تا سره کینم ستا په مجلس کې وانا علی غیر طهارت نو حال دار چې ز په پاکۍ باندې نه. فقال پس نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل سبحان الله پاک دی الله تعالی دا کلمه تعجب ده. ان المؤمن یقین المؤمن لا ینجس نپلیتیگی. قوله وینا د حذیفة بن الیمان رضی اللہ عنہ. اوس د مخکنی حدیث د 5 نمبر حدیث د الفاظو تحقیق ذکر کړي. وهو جنوب او حال دار چې د په جنابت کېو. نو دلته کې هو نه مراد څوک دی یعنی نفسه تسکی پر سره خپل ځان چې حذیفة بن الیمان رضی الله عنه فرمایي چې زه په جنابت کې وم. ځکه چې ورپسې ذکر کوي وفي روایت ابي داود پر روایت د ابو داود کې نقل دی وانا جنوب او حال دار چې زه په جنابت کې وم. نو هلته کې انا لفظ راغلی دی. وهذه اللفظه او دغه لفظ یعنی دا لفظ د جنوبون چې دی تقع علی الواحد المذکر والمؤنث دا واقع کیږي په واحد مذکر باندې او په واحد مؤنث باندې هم. یعنی واحد مذکر دا لفظ استعمالول شي. واحد مذکر یو کسی مذکری هغه تم جنوبون ویل کیږي او چې کله واحد مؤنث نو هغه هم جنوبون لفظ استعمالول شي. دارنګه چې دوه کسانی نو هغه تم جنوبون ویل کیږي یا جمع وی ډیر کسانی نو هغه تم جنوبون ویل کیږي په لفظ واحد سره. دغه جنوبون چې دا لفظ واحد دی خو جمع د پاره هم کله راځي تثنیه د پاره هم راځي. قال الله تعالی فی الجمع فرمایلی دی الله تعالی فی الجمع د جمع مبارک یعنی جمع مبارک الله تعالی دا لفظ مفرد ذکر کړی دی. قرآن کریم نه دلیل ذکر کوي. سورۃ المائده کې راځي وَإِن كُنتُمْ او کچری تاسو جنوبن په حالت د جنابت کې فطهروا پزان خپاک کړئ. نو دلته کې کنتم دا د جمع صيغه د جمع خطاب دی نو د جمع د پاره جنوبن ذکر ک. وقال او فرمایلی بعض ازواج النبي صلی الله علیه وسلم
بعضو بیبیانو د نبی صلی الله علیه وسلم انی کنت جنبا یقینا ز په جنابت کې ومه چې دا حدیث ورستو په دې کتاب کې راشي. نو دلته مفرد د پاره مثال ذکر کو مفرد او مؤنث چې د نبی صلی الله علیه وسلم بیبی دا وی انی کنت جنبا یقینا ز په حالت د جنابت کې ومه. وقد یقال او یقینا کله کله ویل کیږي جنوبانی و جنوبون و اجنابون دا الفاظم استعمالیږي جنوبان تسنید پارا او د جمع د پارا جنوبون دارنګي اجناب. قوله وینا د یعنی وینا د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه چې فحاده نو حاد عنه سمانا اے مال وادلا مایل شو او په ډډه شو واوړې د نبی صلی الله علیه وسلم نه دغه مجلس نه لاړ خوانه لاړ. قوله وینا د راوی لا ينجسو چې لا ينجسو لفظ راغلی نو لا ينجسو چې دی فيه لغتان پدې کې دو لغت دي ضم الجیم و فتحها پیش د جیم چې جیم باندې پیش ده یا پدې باندې زبر ده فتحه ده لا ينجسو لا ينجسو. وفي ماضیه او د دې په ماضی کې هم ایضا دغه رنګي لغتان دو لغت دي نجسا او نجوسا چې جیم باندې زر راشي دارنګي جیم باندې پیخ راشي بکسر الجیم و ضمها په زر د جیم سره او په پیخ د جیم سره. فمن کسرها فی الماضی فتحها فی المضارع پس هغه څوک چې دې لپاره په ماضی کې کسره ورکی نو دې لپاره بیا فتح ورکی په مضارع کې ماضی کې کسره ورکی چې نجسا نو مضارع کې بیا فتح ورکی نجسا ینجسو سمع یسمع د باب نه بشي. ومن ضمّا او چا چې دې لپاره ضمه ورکړله فی الماضی په ماضی کې نجسه وي ضمها فی المضارع ایضا نو دې لپاره بیا ضمه ورکړي په مضارع کې دا رنګیو په ماضی کې ضمه استعمال شي نجسا نو مضارع کې بیا ضمه وي نجسا ینجسو کروما یکرمو. قال النووی فرمایلی دی امام نووی رحمه الله وهذا او دا قیاس دے قاعده دا قانون دے متورد چلول شوی چلیدل قانون دے عام قانون دغه دے ومعروف عند اهل العربیت او دا مشهور قانون دے پنیز دا عربیت والو الا احرفا مگر یوسو کلمات مستثناتا من الکسر چاغا مستثنا دی د کسرینا. امام نووی رحمه الله التکی عبارت من المکسور ذکر کړي دي مگر یوسو حرفنا یوسو کلمات مستثناتا مستثنا دی من المکسور د مکسورنا. مطلب دا دی چې کله کله داسی چې ماضی کی کسره راشي نو مضارع کی ضمه راتلی شي لکه فضلا یفضل شو. نو په دې باب کې دو حدیثونه ذکر شو. یو حدیث 5 نمبر حدیث د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه چې هغه تفصیلا ذکر کو ماته نه او بیا د ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته اشاره وکړه شارح هغه د پاره تفصیل ذکر کو هغه روایت تفصیلی راوړه
او بیا د کلماتو د مفرداتو تحقیق ذکر کو. نو په دې باب کې دا خبره ثابته شوله چې مؤمن لا ينجس نه پلیتیږي، ځکه باب دا قائم کړو المسلم لا ينجس، او مطلب د دې دا چې مؤمن مسلمان نه پلیتیږي په اعتبار د عقیدې سره او په اعتبار د عمل سره. نو کو مؤمن مسلمان په حالت د جنابت کې وی چا سره لاس میلاوي، نو په دې سره دا بل مسلمان پلیتیږي نه، ځکه چې دا خو نجاست حکمی دی، حقیقی نه دی. ظاهری خو په بدن کې په لاسونو کې نجاست نشته دی. او وروسته بیا بل باب به ذکر کوي القول فی نجاست الکافر، پاغي کې به بیا اختلاف د علماو ذکر کوي چې دغه نجاست نه مراد نجاست حقیقی دی او که حکمی دی. نو هغه به انشاءالله په بل درس کې ذکر شي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت